په ډیر تعجب سره یې د قارون د خزانو ته کتل او تبصرې شروع کړې وې. په دې میدان کې بعضې هغه کسان چې ضعیف الایمان ول هغه هم راغلي ول. هغوی چې کله د قارون خزانې وکتلې نو د دوی په خوله کې اوبه راغلې او د زړه د بیخه یې یوه هیله وچته کړه او په خوله یې دا ویلي: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. الله فرمایي هغه خلک چې د هغوی سترګې صرف د دنیا په ژوند باندې لګېدلې وي، د هغو خلکو د قارون خزانو ته ډیر په افسوس سره کتل او په ژبه ویل: یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون. کاش موږ سره هم د قارون په شان مال او دولت وی، نو موږ به هم عیاشي کوله او د عیش و عشرت ژوند به مو تیرولو. نو ضعیف ایمانو دا خبره وکړه. او هغه کسان چې الله د هغو په زړونو کې هدایت ایښی و، الله هغو ته هدایت کړی و، د هدایت علم الله هغو ته ورکړی و. هغوی څه وایي؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا. الله چې هغه کسانو ته هدایت ورکړی و، علم یې ورکړی و، دیو ته یې څه ویلي چې ستاسو دپاره د هلاکت وي. دا څومره سپکه او بیهوده جمله ستاسو د ژبو نه ووتله. تاسو سره خو د ایمان او د صالح اعمالو او د هدایت داسې دولت موجود دی چې د دې په بدله کې چې الله پاک تاسو ته کوم اجر و ثواب درکوي هغه به دومره قیمتي وي چې د یو قارون خزانې څه چې د ټول کائنات خزانې هم د ده په مقابله کې هیڅ شی نه دی. په صحیح مسلم کې د حضرت مغیره بن شعبه نه روایت دی چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله وفرمیل چې موسی علیه السلام د الله تعالی نه پوښتنه وکړه چې په جنت کې به د ټولو نه د ادنا درجې والا جنتي ته به ته څه ورکوې او د هغه حال به څه وي؟ هغه ورته وفرمیل: هو رجل یجیء بعد ما ادخل اهل الجنه. الله ارشاد وفرمیل هغه به یو داسې سړی وي چې هغه به د جنتیانو جنت ته د داخلېدو نه وروسته راځي، یعنې ټول جنتیان به جنت ته داخل شوي، دا به وروسته راځي. فیقال له ادخل الجنه، هغه ته به ویل شي چې ته جنت ته داخل شه. هغه به ورته وایي: رب کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم. هغه به عرض وکړي: الله ټول خلک جنت ته داخل شول او په خپلو مرتبې باندې ورسېدل او هغو خپله حصه واخیستله، نو زما دپاره هیڅ هلته پاتې نه دي. زه چې جنت ته داخل شم نو ما دپاره به څه وي؟ هغه ته به ویل شي: اترضي ان یکون لک مثل ملک من ملوک الدنیا. نو الله پاک د طرفه به هغه ته ویل شي: آیا ته په دې خبره باندې راضي یې چې تا ته د دنیا په بادشاهانو کې د یو پادشاه د پادشاهي عمره ملک او جایداد درکړی شي؟ هغه به ورته وایي: رضیت ربي، ای زما ربه زه راضي یم. نو هغه ته ویل شي: لکه مثله و مثله و مثله. ستا دپاره به د دنیا د یو پادشاه د اندازې د پادشاهي که د ملک به او د هغه 4 حصې به نورم الله 4 چنده به نورم درکوي. د الله رب العزت د رحمت دریاب به په جوش کې راشي. الله پاک به بیا ارشاد وفرمی: هذا لک وعشرة امثاله ولک ما اشتهت نفسک ولذت عینک. ستا دپاره هغه هم دي کوم چې تر اوسه پورې ما درکړي دي او د دې پوره 10 چنده نور هم به زه تاته درکوم. بلکې څه چې د ستا زړه غواړي او کوم څه چې ستا په سترګو کې خوښ راشي هغه ټول ستا دي. دا خو د ادنا جنتي هغه مرتبه وه. موسی علیه السلام به الله ته ووایي چې یا الله فاعلاهم منزلة، په جنت کې به د ټولو نه د اوچتې درجې، یعنی چې په مرتبې سره ډېر اوچت دي، د هغه حال به څه وي؟ الله به ورته وایي: اولئک الذین غرست کرامتهم بیدي وختمت علیها فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر. الله پاک به ارشاد وفرمایي: د دوی دپاره ما په خپل بلا کیف لاس باندې نعمتونه تیار کړي دي او په هغه مې مهر لګولی دی، نو هغه هیڅ یو سترګې نه دي لیدلي، داسې نعمتونه دي او د هیڅ چا په زړه کې هغه توسه ګرځېدلي نه دي او هیڅ یو غوږ توسه هغه اورېدلي هم نه دي. نو دوی ورته ویلې چې د فرعون او د قارون د مال او د جایداد آرزو مه کوئ،
دا کوم هدایت چې رب العزت تاسې ته په دنیا کې کړی الله به د دې په مقابل کې په بدل کې دومره اجر و ثواب تاسې ته درکړي چې یو قارون پرېږده چې د ټولې دنیا خزانې راټولې کړئ د ستاسې د هغه اجر و ثواب مقابله هم نشي کولی. الله دې موږ ته په دنیا کې هدایت وکړي. نو بیا چې کله په قارون باندې د الله تعالی عذاب راغی نو الله رب العزت قارون سره د خزانو او سره د کورنۍ په ځمکه کې ورخښ که چې نن ورځې پورې هغه هم په ځمکه کې ورننوځي او هیچا هغه ټولۍ چې د قارون مددګاران ول د هغو کومک یې کوه هغو هم قارون د الله د عذاب نه خلاصولی ونشه او خپله قارون هم مدد ونشه. فخسفنا به و بداره الارض فما كان له من فئة ینصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین. الله وایي چې بیا هغه او د هغه کور منګه په ځمکه کې ښخ که او هیڅ څوک نه و چې بیا د قارون کومک او مدد یې کړی وی د الله نه سوا او نه د قارون په خپله مدد وشه. د کومو خلکو په خوله کې چې اوبه راغلې وي نن چې کله هغوی د قارون د خزانو د